الله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال الله تعالى: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال الله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تسحرون. وقال رسول صلى الله عليه الصلاة والسلام قال: سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة خطة خطايا وإن كانت مثل زبد البحر متفق عليه. أما بعد، زما د اسلام او د کلمې ورونو، زما مسلمانانو ورونو، الله تعالی دې د دې ټولو حسناتو اجرونه او عوضونه درکړي د هر قدم په مقابل کې چې د جمعې ورځې ته راغلي، او الہ العالمین نه شکرګزار یو چې په دې ټول مخلوق کې موږ او تاسو په دې ونازولو چې د خپل د کور د راتګ کې توفیق یې راته راکړه. الله تعالی دې نور هم د نیکۍ او د حسناتو توفیق موږ او تاسو ته راکړي، او الہ العالمین دې عالم اسلام کې صلح او الہ العالمین دې پکې امن و امان برقرار کړي. الہ العالمین دې موږ سوچا او پاک مسلمانان کړي، زموږ ګناهونه دې عفو کړي. الہ العالمین کوم مهاجرون چې نن سبا یو ځای او بل ځای ته ځي او د هغوی کورونه پاتې دي او تکلیفونه کې دي او زحمتونه کې دي، الہ العالمین ټولو مهاجرینو ته هدایت د نیکۍ وکړي، او الہ العالمین یو سم لار او ته مددګار او نصیر شي، ته ولی النصیر شي، الہ العالمین ته مستعان شي. الہ العالمین د هغو زحمتونه او تکلیفونه پاکه پروردګاره په خپل رب کې په خپل دربار کې قبول کړي او د هغوی ټولې ستونزې حل کړي. اما بعد، کوم آیت شریف چې ما ولوسته: فسبحان الله حین تمسون وحین تصبحون، مخکې ورځو کې موږ او تاسو د ذکر په باره کې خبرې وکړې، د دعا په باره کې خبرې وکړې، نن بیا هم د ذکر په باره کې خبرې کوو. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې فرمایي، سوره روم کې 20 سپاره کې 13 آیات کې فرمایي: فسبحان الله حین تمسون وحین تصبحون. الله جل جلاله لري پس پاکی ده الله ته حین تمسون په وخت د سحر، تمسون په وخت د شپې کې، یعنی د مازدیګر په وخت کې، وحین تصبحون او په وخت د سحر کې. وله الحمد فی السماوات والارض، او د هغې دپاره ټول حمدونه او ثنا او صفتونه دي، د هغې دپاره ټول وصف بالجمیل دی، او د هغې دپاره هغه ښایسته او ښایسته کلمات دي چې هغه پې همیش دپاره خوشحالیږي. فی السماوات والارض، څه چې په ځمکه او په اسمان کې دي، هغه ټول تسبیحات او هغه ټول لا اله الا الله او هغه ټول تقدیسات او پاکوالی د الله جل جلاله په ځمکه او په اسمان کې الله کوي. په دې منځ کې بیا راځي وعشیا وحین تصفرون، او الله جل جلاله لره بیا هم پاکي ده او د هغه لپاره هم تسبیحات دي. عشیا وحین تصفرون په وخت د ماښام کې، وحین تظهرون او په وخت د ماسپښین کې. دا آیات شریف کې داسې وایي چې فسبحان الله، فسبحان الله، سبحان الله دا مصدر دی، او د دې فعل به داسې وي فسبحوه، الله جل جلاله په پاکۍ یاد کوي. دا فعل محذوف دی په دې خپله جمله کې، فلهذا د الله جل جلاله د پاکۍ امر شوی دی. حین تمسونه په وخت د تمسونه، هغه وخت چې مازدیګر شي او نږدې مازدیګر ته شي، ماسپښین شي، یا د ماسپښین نه ځینې علماو نیولې چې تر ماښامه پورې، ځکه وایي تمسونه او حین تصبحونه په وخت د سبا کې. ابن عباس رضی الله عنه نه چا پوښتنه وکړه، وایي دا 5 وخته مونځ په دې دغه کې راغلی قرآن عظیم شان کې؟ وایي هو. بیا یې ورته دا آیات ولوسته چې الله لکه پاکي ده په مازدیګر کې چې په هغې کې د ماسپښین او د مازدیګر منځونه داخل دي، وتصبحون او په سحر کې چې د سحر مونځ دی، وعشیا وحین تصهرون، عشیا د شپې منځونه او حین تصهرون د ماسپښین منځ، دا ټول پکې شامل دي. دا 5 وخته مونځ یاد شوی دی په دې کې. الله جل جلاله ولې دا دواړه طرفونه د ورځې یاد کړي دي؟ ځکه یې دواړه طرفه د سبحان الله او د ذکر لپاره یاد کړي دي
چې دغه ټوله ورځ په ذکر د الله باندې تېره شي. او ولې ذکر بغیر د مانځه نه ذکر ولې راغلی دی؟ د دې لپاره راغلی دی چې ای انسان تړل غواړي، انسان ربط کول غواړي، انسان مهار کول غواړي، انسان د اغواطوب نه یوې ښې لارې ته راتګ غواړي، انسان د سیئاتو نه حسناتو ته راتګ غواړي، انسان دپاره همیش دپاره د ښېګڼې بیان کول غواړي. نو الله جل جلاله د دې ښېګڼې دپاره د همدې ټکي دپاره د الله ذکر د مانځه په شکل کې چې مونځ باید وکړي سړی 5 وخته پابند وي په مانځه کې، دویم بیا د جمعې مونځ کې، بیا د اخترونو مونځ کې، بیا په حج کې، بیا په روژه کې، دغه هر یو شی د دوی د پابندۍ دپاره د فرضونو کې راغلی دی. زکات همداسې هر څه په مال کې دی، په هر څه کې دی، ترتیبول ستا غواړي، اغواطوب ته دې نه پرېږدي، د شیطان ته دې نه سپاري، په خپله یې در سره داسې پروګرام درته جوړ کړی، داسې ټایم ټیبل یې درته برابر کړی، داسې وختونه یې درته جوړ کړي، داسې یو میتود یې درته تیار کړی. ای مومنه ته هېڅ خلاصېدلی نه شي، بند په بند یې تړلی، خو که ته چېرته وپېژنې رښتیا هم دغه ارتباط دغه ترتیب چې کوم الله تا ته درکړی که دا وپېژنې ته هېڅ وخت د الله د یاد نه وزګارېدلی نه شي. او الله سره به ستا زړه بند وي، الله سره به ستا فکر هم بند وي، الله سره به ستا د خپو حرکت، د لاسونو حرکت، د سترګو او د مغزو حرکت، د غوږونو حرکت، د خبرو کولو او د ژبې حرکت، دغه هر څه به ستا د الله سره وي که ته رښتیا هم په دې ټایم ټیبل او د الله په تنظیم باندې وپوهېږې. نو ځکه وایي چې اول منځونو دپاره یې پابند کړي، بیا د منځونو نه یې راواخېستې نفلونو باندې یې پابند کړي، او بیا د نفلونو نه یې راواغستې په ذکرونو باندې یې پابند کړي، او بیا په قرآن عظیم الشان په لوستو باندې ته پابند کړي، او بیا په نیکو امر بالمعروف و نهي عن المنکر باندې پابند کړي. د دې سره سره چې ستا دپاره کوم وخت نشته، که ته بچیرې په غېږ کې نیولی یم الله الله ویلی شي، سبحان الله ویلی شي، که ته د کور ته ننوځې یم ته سبحان الله الله اکبر ویلی شي، که ته موټر کې سورې هم دا ذکر کولی شي، او که ته د شپې په کټ کې پروت یم لا حول ولا قوت ویلی شي. ته که په هر ځای کې د هر دوست سره مخامخ کېږي السلام علیکم سلام پرې ویلی شي. همداسې ستا هر نفس چې وځي ته کولی شي چې د الله تعالی ذکر وکړي. نو بیا کله چې د الله تعالی ذکر وکړي نو الله به فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون. هم نوافل، هم فرضونه، هم ذکرونه مستحب، او هم ټول عمر دې په ذکر کې تېرول. ژبه دې څومره ښه ښایسته ښکاره کېږي، وجود دې څومره ښه ښکاره کېږي، مخ دې څومره نور نه ډکېږي، ستا اعمال څومره صالح کېږي او څومره برابرېږي، او څومره ته د الله تعالی په لاره او په ویاړ باندې روان یې. نو الله جل جلاله به تا نه ګرانې همدغه رابطه یې درته جوړه کړي چې تا به دغسې جذبوي لکه مقناطیس چې اوسپنه کش کوي، همدغسې به دې کش کوي او د الله په طرف باندې به روان یې. هو که چېرته دا شي نه پرېښود شیطان دې همدغسې جذبوي په ناروا شیانو باندې، په حرامو شیانو باندې، په هغه منکراتو باندې، په هغه څیزونو باندې چې تا دپاره په دنیا او په آخرت کې خسران او زیان دی. نو ځکه الله جل جلاله هم منځونه هم نفلونه دا ټول ستا د نزدېکت دپاره کړي. وسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون. په ماښام کې ووایه، په سحر کې ووایه، هر وخت ووایه تسبیحات. منځ وکړه او ورپسې شروع شه، بیا ورپسې د ضحا منځ وکړه، بیا ورپسې د زوال منځ وکړه، بیا ورپسې راشه د ماسپښین مخکینی او وروستني ټول سنتونه وکړه، بیا ورپسې ټول هغه څه وکړه چې په نورو وختونو کې در باندې شوي دي او درته ویل شوي دي، هغه ټول منځونه په ځای کړه. کله چې هغه ټول منځونه په ځای کړه تا د الله تعالی سره عهد وکړو او د الله سره نږدې شو. اوس حین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض. ضرورت درته څه دی چې هغه دپاره حمد دی په سماواتو، په ځمکو او په اسمانونو کې، د دې لپاره چې هم اسمان او ځمکه د تسبیحات وي، او هم دا د دې لپاره کار کوي چې دا کوم یو حرکت چې دی کوي ځمکه او اسمان کوي دا د الله لپاره کوي. د خپل مسیر نه خوځېږي، د خپل محور نه اخوا دېخوا نه ځي، په هماغه یو خط باندې روان دی، شپه په ورځ باندې ټکر نه خوري، سپوږمۍ په اسمان باندې نه لګېږي، سیارې او ثوابت یو تر بله ټکر نه کوي، زحل او اورانوس خسوف او کسوف هیڅ وخت د خپل لارې نه جدا کېږي نه، هیڅ وخت عطارد په
په مشتري باندې او مشتري په زهل او په زهره باندې یو په بل سره ټکر نه کوي اتموسفیر روان دی اسمان روان دی هر څه روان دي نو ځکه وایي چې وله الحمد فی السماوات والارض په ځمکه او په اسمانونو کې په بحرونو او په غرونو کې په تنهایي او په اجتماعیت کې په هر دشت او په هر ځای کې په کور کې په آبادۍ کې او په ورانۍ کې د الله تعالی تسبیحات دي نو ځکه زه وایي چې په السماوات والارض ولې تا ته ښایي چې ای انسانه تا نه زه تسبیح غواړم خو ته په دې باندې وپوهېږه چې د دې ټول جهان مالک زه یم دا ځمکه او اسمان زما دي نو ما ته کې که نه یو مالک ته څوک کوي که نه د دنیا یو حکمران سره مخامخ شي او قمندان سره مخامخ شي څومره چاپلوسي ورته کوي څومره لارې نه ټیټ ټیټ ورته ځي او هغه درته وایي دا ټول ملکیت زما دی مالک زه یم سرکار اعلی زه یم نو ما ته ولې نه نږدې کېږي ستا زړه باندې څه شوي دي ستا زړه نه کاڼي جوړ شوی ستا زړه نه اوسپنه جوړه شوې ما خو تا کې داسې زړه ایښی وم چې دا به د رب کور وي دا به زما کور وي تا پکې شیطان ځای کړ دا ستا خپل کار دی خو زه درته دا وایم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشي وحين تسهرون او ووایه په هر وخت کې دا یاد کا کور به د برکتونو ډک شي دروازې به په مخ باندې خلاصې وي رزق به پراخه وي ټوله دنیا به احترام کوي مخ به ځلیږي نور به پکې وي د ټولو تکلیفونو او زحمتونو نه به خلاصې د هغه خپله خوښه د ملکیت د هغه سره دی چاته یې ورکوي او که چاته یې نه ورکوي خو ته خلک ور وړاندې شه ته خلک سوال ورته وکړه د دنیا په دربارونو کې څومره ډېر ګرځېږي او څومره ډېرې چاپلوسۍ کې اما الله ته څنګه نه ورځي نو رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي څومره ته روایت کوي فرمایي افضل الکلام اربعه بهترین کلامونه او بهترین کلمې څلور دي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وفي روايه او په بل روایت کې وایي احب الكلام الى الله اربعه خوب او ډیر محبتناک کلام الله سره د کوم یو دی څلور کلمې دي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر لا يدرك بأيهن بدأت وی پروا نشته دی که سبحان الله باندې دې شروع کړه که په الله اکبر دې شروع کړه په لا اله دې شروع کړه په هر کلمه باندې دې شروع کړه پروا نشته دی خو شروع وکړه او ووایه دا کلمات وړاندې وروسته پسې مه ګرځېږه خو ته یې صرف ووایه بیا فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ابي هريره رضی الله عنه روایت کوي وایي چې لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس رواه المسلم وهذا كلمة سبحان الله الحمد لله فكم أزمكة المرة خيلي دتينا بهترين كلمات في أزمكة كنور نشبت يعني دا د ټولو اعلى کلمات دي خو ته استعمال کا ټول عمر په غیبتونو ټول عمر په احوا کې ټول عمر په تهمتونو کې ټول عمر په هغه او په دغه مجلسونو او په عباسیات او چټیاتو کې تیر کړ خو کله سبحان الله دې څومره به ښایسته ژبه ښکاره کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي همدغه آیات شریف کې من قال حين يصبح وحين يمسك سبحان الله څوک چې سبا کې او څوک چې شپه کې سبحان الله وایي وبحمده او حمد ورسره وایي الحمدلله وایي 100 مرة سل کرته لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء بها وایي هېڅوک په ورځ د قیامت باندې د دې نه بهتر نه راځي مګر دا چې یو بل سړي همدغسې کلمات ویلي وي او زاد علیه متفق علیه او یا د دې نه زیات کړي وي نو ستا برابر به هغه څوک وي چې همدغومره کلمات یې سل ځلې ویلي وي او که نور به ټول تا نه وروسته وي او ته به د ټولو نه مخکې وي فرمایي رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي کلمتان خفیفتان علی اللسان دوه کلمې دي چې دا ډېرې وړې دي او خفیفې دي او سپکې دي په ژبه باندې ډېرې اسانه راځي فی المیزان حبیبان دا د الله تعالی په ترازو کې او په میزان کې کله چې واچول شي نو ډېرې خوږې او ښې دي الی الرحمن الله جل جلاله ته ډېر دوست دی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم متفق علیه سبحان الله العظیم دا ذکرونه او فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم سعد بن وقاص رضی الله عنه فرمایي فقال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة فسأله مسائل من جلسائه ويتاسو کولای شئ چې هر یو د ورځې زر حسنې کمایي کړي او زر حسنې درته پیدا شي
نو یو د دې ناستو خلکو نه ورته وویل کیف یکسب موږ به څنګه وکولی شو چې دا یو واخله دا دومره دا زر حسنات ټول پیدا اول ثبت نه وړي اول ثبت نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه صحیح سمال کا اول ثبت دی وړي او خراته وای صدقه سبحان الله وای فیكتب له 1000 حسنه تاسو ته زر نیکۍ لیکل کیږي یوازې صرف تسبیح چې ووایې سل کرتې تاسو ته زر کرتې یعنې یوه نیکي په لسو باندې اجرا کېږي او تاسو ته راټول لیکل کېږي او یحط عنه 1000 خطیئة او تاسو نه به لرې کېږي زر خبیثې او زر ګناهونه به لرې کېږي زر به درته نیکۍ لیکل کېږي او زر به درته دا لیکل کېږي د رسول صلی الله علیه وسلم خپلو صحابه کرامو ته همیش دپاره دا وصیت کو چې بهتر کلمات وای او بهتر کلمات د رسول الله صلی الله علیه وسلم قال سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال شو ای الكلام افضل قال ما اصطفى الله لملائکته سبحان الله الله جل جلاله چې کومې کلمې غوره کړي دي ملائکو ته چې هغه سبحان الله ده او حمد الله جل جلاله دي فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون دی آیات شریف کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابراهیم خلیل الله ته وفادار د رب ولی ولیکل شو او د ټولو نه محکم او مضبوط ارتباط د ابراهیم خلیل الله د ملګرتیا د الله سره د چی سبب ځکه چې هغې به دغه کلمات په سحر کې ویل او په بیګا کې به ویل وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون دا کلمات به ویل الله جل جلاله د سره خاص د پیغمبرینه د سره خپل ملګرتیا او دوستي نور هم جوړه او یو محکم دوست شو ځکه چې دا کلمات ویل او هر څوک چې هم دا کلمات وي د ابراهیم خلیل الله سنت هم دي او د قرآن عظیم شان وصیت هم دي نو الله جل جلاله خپل دوست جوړي فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أضحى وهي جالسة قال ما زلت على الحالة التي جويرة بيبي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سهار وته نو چې بیرته رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی دا هم بیا ناسته وه په خپل ذکر په ځای کې د مانځه په ځای کې ناسته وه امهات المؤمنین زمونږ مور بیبي ده جویره بیبي هغې ته وایي چې تا ته اوسه پورې ناسته یې هو زه اوسه پورې ناسته یم شمارم همدغه ذکرونه چې کومی ورته وایي چې زه تا ته بهتر د دې نه 4 کلمات ښیم هغه ووایه دغه ټول شمار به دې لرې شي وایي ویل ښه ووایه ما ته نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ووایه ته لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتها سبحان الله وبحمده دا ويا سبحان الله وبحمده ورداء نفسه وزنت عرشه او وزن اندازې د عرش باندې ومداد کلماته او څومره چې ستا کلمات دي دا ووایه دغه ټول شمېرلي به ستا تعالی الله جل جلاله په دې کې حساب کې که تا دا خبره وکړله ځکه چې الله جل جلاله ته په یو ځل باندې وویل سبحان الله في السماء والارض سبحان الله ملء الارض والسماء سبحان الله في البر والبحر دغه ټول کلمات چې وي نو یو ځل باندې تا ته ډېر زیات اجرونه لیکل کېږي نو دا هر وخت ته ویلی شي په پښتو ویلی شي په دریم ویلی شي په انګلیش ویلی شي په هره ژبه یې ویلی شي سبحان الله وبحمده او خدایه ستا حمد ثنا ده په ځمکه او په اسمانونو کې او په ټولو ځایونو کې او په هر وخت کې دا مونږ هر وخت ویلی شي الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله جل جلاله فرمایي كثيرت سريع لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء يوم 100 مرة سلزل دوي كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة وإذا دس شو لك داش لس غلامان أزاد كذا كلمات وي أو دي تبولي كل شيء سل حسنات نيكي بورتولي كل شيء أو محيط عنه 100 سيئة او د دینه به 100 ګناهونه به ترې لرې کړلی شي وکانت له حرزا من الشیطان او دغه کلمې به د شیطان دپاره د شیطان سره د ده یو داسې بند جوړ کړي چې شیطان به نشي کولی چې په هغې کنډو باندې ور واوړي او په هغه دیوال باندې ور واوړي د هغې نه به لرې شي الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که چېرته سړی ووایي داسې دا کلمات ووایي چې دا کلمات د عرش لاندې دي او د عرش د خزانې لاندې دي او د عرش خزانه ده لا حول ولا قوة الا بالله
دا د عرش لاندې خزانه ده او هر سړی دا د عرش لاندې خزانه ویلی شي او همیش دپاره حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که د شپې سړی په اړخ باندې اوري هم ودې وایي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. په هر صورت باندې یوه ډېره مهمه مسله نن سبا چې راغلې ده او هغه مسله دا ده چې الله جل جلاله فرمایي په د یاسین شریف په یو آیات شریف کې فرمایي او د یسیره رضی الله عنها څخه روایت دی. هغه فرمایي چې دا یسیرته د یاسر رضی الله عنه لور ده او دا هغه بیبي مهاجره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې هجرت کړی دی. دا فرمایي چې رسول الله جل جلاله په دې باندې السنه یوم تشهد علیهم السنتهم ورځ په قیامت به ستاسو باندې شاهدي وهي ستاسو ژبې خپلې و ایدیهم او ستاسو لاسونه به په تاسو باندې شاهدي وهي و ارجلهم او ستاسو خپې به په تاسو باندې شاهدي وهي بما کانوا یعملون چې تاسو څه کړي دي. او فرمایي قرآن عظیم الشان کې قال الله اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم نن ورځ به زه ستاسو په خولو باندې به مهرونه ووهم او نه به یې شی کولی خبرې وتكلمنا ايديهم ستاسو لاسونه به خبرې کوي ما سره ځکه ستاسو خولې به بندې وتشهد ارجلهم او ګواهي به ورکوي ستاسو خپې بما کانوا یکسبون چې تاسو څه کړي دي په دنیا کې هم ښه کار کړی دی او که بد کار هم کړی دی. د دې لپاره دغه یسیرته رضی الله عنها دا روایت کوي كانت من المهاجرات دا د مهاجراتو بیبیانو ځنې وه. قالت دا فرمایي قال لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل علیکن بالتسبیح تاسو ای ښځو ای مهاجراتو تاسو اولولئ تاسو باندې دی تسبیحات ویل تسبیحات سبحان الله ویل والتهلیل لا اله الا الله ویل والتقدیس الله قدوس سبوح دا ویل وعقدنا او بیبیو یو ځای کوي ګوتې سره بالانامل دي د انامل په دې باندې فانهن دغه انامل چې دي دا ګوتې چې ستاسو دي مسئولات دا سوال کېږي د دې نه په ورځ د قیامت باندې ته به چپې خوله باندې به دې مهر وي او دی نه به پوښتنه کېږي ویه ګوتو ویه لاسونو ویه خپو ویه سترګو په تاسو باندې څه کړي دي دې سړي دې ته تاسو ما امانت ورکړی وی تاسو سره څه کوي نو ته به وایي بیا مسئولات دا ګوتې او دا ټول اندامونه مسئول دي سوالونه کوي مستنطقات دوی به خبرې کوي داسې فکر وکړه چې دغه یو سړی دی نطق کوي خبرونه وایي الله جل جلاله ته ولا تغفلن او مغافلېږئ ای ښځو فتنسینا الرحمة او ما ځان هېروئ د رحمت د الله نه. رواه الترمذي وابو داود ومشکات حدیث صحیح دا حدیث صحیح حدیث دی او په دې باندې داسې وایي چې تاسو په خپلو اناملو باندې ټول علما دا وایي صاحب د مشکات المصابیح د دې ترجمه کړې ده او هغه دا ویلي چې عقده د دې دا ده چې سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ځینې شیخان اوس وایي چې پر یو لاس باندې وایي پر یې بل لاس یې مو وایي ولې مو وایي ځکه وایي دا د تشناب لاس دی دا داسې ده ښه چې دا د تشناب لاس کو ستا ژبه څومره تهمتونه کوي څومره غیبتونه کوي څومره تکلیفونه اخلي څومره جنګونه کوي څومره بد وایي دې باندې خو بیا هېڅ شی مه وایه خو توبه استغفار راغلی او دې ته حکم شوی قرآن عظیم شان د یاسین شریف 55 آیات او د سوره نور 43 آیات دا وایي تا باندې خپل لاسونه او تا باندې ټول هر څه او حدیث شریف دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث دی چې په ټولو اناملو باندې حتی په یو حدیث کې فرمایي هغه انشاءالله یو ورځ بل ویو 360 سلامۍ او اډوکې دي ستاسو په دې ځان کې او د دې هر یو لپاره صدقه پکار ده وي یا رسول الله صدقه ده کومه په دومره 360 وایي تاسو ووایي په هر یو بند باندې سبحان الله الحمدلله معنا دا چې د دې په بدل کې دغه ټول تاسو ووایي 360 ځلې تاسو سبحان الله الحمدلله ووایي دا ستاسو دپاره صدقه ده همدغه صدقه ستاسو دپاره ده. اوس د دې لپاره راځو چې ښه دغه لاس چې نن سبا نه استعمالوي دا شیخ درته وایي چې دا یو لاس استعمالوه په دې تکبیر تحریمه فرق دی په دې کې ولې جګې دا چټل لاس لري که که نه ځان یې غوڅ که که نه
بیا ته په 7 اندامونو باندې سجده کې ته دا ولې فرضو کې دي آیا دا مستحبات چې سبحان الله وي دا ډېر معتبر دي د فرض سجدې نه په فرض سجده کې هم استعمالوه که نه لرې که که نه بیا ته په دې نامه باندې موږ د سنت باندې مه استعمالوه که نه ځکه مستحباتو کې استعمالې نه نو اوس د دې تا نه به ورځ په قیامت به د دې څېره به وګورې چې دا به درته وایي دا به بدي وبنوي دا به یا الله زه دې محروم کړی وم ستا د پاکۍ نه ستا د تسبیحاتو نه او تا حکم ورته کړی و په قرآن کې چې ته به ورځ په قیامت باندې به ستا هر بند به او هره خوله به دې شهیدي وي یو سړی ورځ په قیامت رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي را به شي او الله جل جلاله به ورته وایي ووایه قانع په هغه څه باندې چې تا کړي دي که نه وایي نه وایي دا ستا خپل کورنۍ تا باندې شهیدي وایي وایي دا دروغ وایي وایي ستا ګاونډیان په تا باندې شهیدي وایي دا دروغ وایي نو وایي وتړئ د دې خوله به یې وتړي او لاسونه او خپې به یې ورته شروع شي چې دا یې کړي دا یې کړي دا یې وایي وادې ورېده که نه کشې کوي دوزخ ته چې واچول شي نو ستا لاس به تا نیولی چې ولې زه پرې تسبیحات نه یم او نور منځونه پرې کوم سجده کې استعمالوم په هر شي کې استعمالوم ژبه یې سره د غیبته ته په دې کې استعمالې او بیا هم دا لاس نه استعمالې دا مثلا نن سبا ډېره ده او زه هر چاته د آیتونه ښیم د حدیثونه ورته ښیم خو نه یې مني اکثر خلک شیخان ځکه دوی ته شیخانو ځینې ویلي دي چې دا کارونه داسې کوئ داسې کوئ په هر صورت باندې فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون یو بهترین نسخه ده د انسان دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لقیت ابراهیم لیلة الاسراء وایي زه د ابراهیم علیه السلام سره په اسمان کې مخامخ شوم په هغه شپه باندې چې زه معراج ته تللی یم اسرا په شپه کې فقال فلهذا ما تيويل يا محمد اي محمد اقرأ امتك ويز امتني مني زمان السلام سلام ورتوي واخبرهم وخبر ورتورك ان الجنة طيبة التربة جنة دليل خيست خاوي وبويناك وخيست بويتي داري خاوندي عذبه الماء دير خديء بلري دا جنت وانها قيعان او دا دشت طول خالدة ارام داشت اوږده دشت او صحرا ده وانا جراسها سبحان الله او د دې نیلګي چې دي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب حسن اسناده دا وی هغه حدیث دی چې هر یو کلمه ده الله جل جلاله ته ووایي سبحان الله تا ته یوه ونه په هغه لویه دشته کې کرل کېږي نو اوس ووایه په سبحان الله باندې تا سره دومره اونې کرل کېږي تا ته دومره ښایسته ښایسته ماڼۍ جوړېږي تا ته ټول هر حسنات درکول کېږي او ای مؤمنه بیا هم یو وخت دی الله جل جلاله سره او بیا درته ابراهیم خلیل الله زموږ پلار څوک چاته چې موږ ته حج ته ورځو د چا چې موږ قرباني د اعمالي سنتو باندې کوو د هغې سنتونه په موږ او تاسو کې دي هغه سلام وایي موږ او تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ته ورته زما سلام وایه ستا امت ته سبحان الله والحمد لله ووایه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قال عبد چرته چې انسان وایي یا بنده وایي لا اله الا الله مخلصا قط الا فتحت له ابواب السماء د اخلاص نه دی ووایي چې لا اله الا الله دې دپاره د اسمان دروازې خلاصېږي حتی یقضي الى العرش ما اجتنبت الكبائر حتی تر عرشه پورې د دې کلمه رسېږي خو که دا ځان د کبایرو او د ګناهونو نه وساتي الله جل جلاله دې موږ تاسو ته توفیق د دې راکړي چې نور هېڅ هم نه وي دغه کومه ژبه یې چې راکړې چې دا خو د هغه په نامه وخوځو که که نور هېڅ هم نه کوو دغه خپې چې راکړي جومات ته خو پرې راشو که نور هېڅ هم نه کوو ځان ته وګورو اولاد یې راکړ ښځه یې راکړه کور یې راکړ امان د امن ژوند یې راکړه د عزت ژوند یې راکړه پیسې یې راکړې هر څه یې راکړه او بیا هم زه نه راځم مانځه ته مونځ نه کوم قرآن کې اشتراک نه کوم حدیثو ته نه کښېنم تبصرې کوم د جومات بدنامې کوم د خلکو بدنامې کوم مؤمنان سپکوم ځان او په خپله په یو لهو لعب په مجلس کې ناست یم او بې ځایه مسلې کوم راشه دلته کښېنه په دې منبر او په دې محراب باندې وکړه که مسلې دي یادې وي خلکو ته یې وکړه چې فایده ترې واخلي او که پروپاګند کې ورځ په قیامت به تا الله ته څه وي هغه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو سړی راغی ورته وایي چې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم شرایع د اسلام ډېر شوي ما ته یو شی وښایه چې زه هغه لنډ یم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي په داسې حال کې مړ شي چې ژبه دې لمده د ذکر نه وي د دې نه نور معتبر څه وي نو ژبه دې لمده په ذکر باندې ښه ده او که په غیبتونو او په پروپاګندونو باندې ښه ده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى خير